بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د سند اهمیت بیانې ده او په سند کې چې کله وضع کذاب یا ضعیف راوي راغلی نو دا خبره بیان شوې وه چې روایت بیا نه قبلیږي او په دې اړه ډېر آثار د سلفو ذکر شوي وو. اوس امام مسلم رحمه الله په دې اړه نور احادیث راوړي نو وایي: وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال ما ته حدیث بیان کړی د محمد چې هغه زوی د ابو عتاب دی، هغه وایي ما ته حدیث بیان کړی د عفان هغه د محمد چې هغه زوی د یحیی هغه زوی د سعید القطان دی، هغې نه نقلی عن أبيه هغې د خپل پلار نه نقلی، محمد د خپل پلار نه نقلی چې یحیی ابن سعید القطان دی. قال چې هغه وی یحیی ابن سعید ویلی دي: لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث، موږ نه دي لیدلې نیکان خلک په هیڅ شي کې ډېر دروغجن منهم د دوی نه فی الحدیث په حدیث نقلولو کې، یعنی صالحین په حدیث را نقلولو کې تر ټولو ډېر دروغجن دي هغه خلک چې زهد، تقوا او د دنیا بې رغبتۍ پې غلبه کړي. قال ابن أبي عتاب ابن أبي عتاب ویلی فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وزد محمد بن يحيى بن سعيد القطان سره مخامخ شوم، فسألته عنه نو ماتې دغه حدیث په اړه پوښتنه وکړه، فقال نو هغې ویل عن أبيه د خپل پلار په روایت سره دا خبره وکړه: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، تا به نه لیدلې د خیر والا یعنی نیکان فی شیء په هیڅ یو شي کې اکذب منهم فی الحدیث تر ټولو زیات دروغجن د دوی نه په حدیث را نقلولو کې. قال مسلم امام مسلم رحمه الله د دې معنی داسې کړله وی یقول وای یجري الکذب علی لسانهم، دا دروغ د دوی په ژبو جاري کیږي، ولا یتعمدون الکذب، خو قصدن دروغ نه وي. د دې مقصد همدغه دی کوم چې امام مسلم رحمه الله بیان کړی دی چې دوی قصدن دروغ نه وي خو د حدیثو په فن کې مهارت نه لري، نو ځکه ترې دغه خطایي کیږي او هغه احادیث را نقلوي چې حقیقت نه لري، راوین یې ضعیفي، کذابین یې. او دا ځکه چې دروغ یوازې دې ته نه وایي چې قصدني، بلکې د واقع او حقیقت خلاف خبرې ته هم دروغ وایي، که څه هم په خطا، نسیان یا قصد سره یي. په دغه قول کې چې د لم نره لفظ دی نو اول ځای کې په نون سره دی او دویم ځای کې په تا سره دی، لم تره، یعنې اول د متکلم صیغه ده او دویمه چې د مخاطب صیغه ده. او دا جمله چې فلقیت انا محمد ابن یحیی بن سعید القطان، نو دلته دا قطان لفظ مجرور دی، صفت د یحیی واقع شوی دی او منصوب نه دی چې صفت د محمد واقع شي. بیا په دې حدیث کې چې د صالحینو په اړه د ضعف خبره شوې، د دې لامل ځینې شارحین داسې بیان کړی وی چې د دوی زړونه صفای په هر چا د خیر ګمان کوي، نو حدیث یې را نقلوي، د دروغجن او د رښتینې تمیز پکې نه کوي. او بل وی د ترغیب ډیر شوقین دي، نو د ترغیب په اړه هر ډول حدیث اخلي او همداسې د ترهیب نه ډیر ځان ساتونکي، نو بیا ځکه داسې کوي. خو د صالحینو په اړه د کذب خبره کول نو دا لږ مبالغه ده. شارحین ویلي دي کیدای شي دغه عالم په خپله زمانه کې د داسې صالحینو سره مخ شوي چې هغوی دروغ په احادیثو کې وایي، نو په ټولو یې دغه ګمان کړی دی، والله اعلم. خو امام مسلم رحمه الله چې کومه خبره کړې ده همدغه اصل ده چې د دې خلکو د زړونو د صفایي له وجې په هر چا ښه ګمان کوي او حدیث یې را نقلوي او په خیر کې ډېر رغبت لري. خو په احادیثو کې ضبط او اتقان ته چې دی اعتبار دی، تحري به کوي او په دې اړه به ډېر احتیاط کوي، صرف ګمان پسې به نه ګرځي چې بس دغه پلان کې ښه سړی دی او روایت یې را نقل کړي، نه، ډېر احتیاط به کوي. بیا بل حدیث راوړي نو وایي: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال، ما ته حدیث بیان کړی دی فضل بن سهل، هغه وایي چې موږ ته حدیث بیان کړی دی یزید بن هارون، یزید چې زوی د هارون دی، هغه وایي أخبرني خليفة بن موسى، ما ته خبر را کړی دی خلیفه زوی د موسی. قال چې دی خلیفه ویلی دی: دخلت على غالب ابن عبید الله، زه داخل شم په غالب چې زوی د عبید الله دی، فجعل يملي علي نشروش شبمام للستا، دا حدیث لستا. حدثني مكحول حدثني مكحول، ما ته حدیث بیان کړی دی مکحول. فأخذه البول فقام،
نو تشو میتیزو تنکه بس استپاسی دا فنظرت فی الکراسة نو ما دا اغا پا اغا کتابچه کی وکتل فاذا فیها نو پا کی لکلیو حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان ما تحديث بين كرده أبان أغيد أنس نقلي أو أبان نبلان كين رواية نقل كرده فتركته وقمت نما بريكو دغا غالب ابن عبيد الله وقمت أو باسي دما دا حديث دا الفاظ وضاحت أبان كي دو وجدي يودا چه منصرف شي وبالغير منصرف خراجح دا چه منصرف شي امام محمد بن جعفر په خپل کتاب جامع اللغه کې د ترجمه ورکړی ده فاخذه البول دې معنی ده چې میتیازو تنگ کړ نو به چې کله ما کتابچه ولا وکتله نو هغه کې حدثني ابان عن انس داسې روایت نقل کړو یعنی د مکحول په ځای ابانو نو دغه با حدثني مکحول ویله خو لیکن په کتابچه کې حدثني ابان لغلو د مکحول یادونه پکې نه وشوي نو یې ځکه مې پرېښودو بإمام مسلم رحمه الله واي قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال نو داي بل أثر راوړی بما دا حسن ابن علي نوریدلی دی الحلواني يقول شغبويل رأيت في كتاب عفان ما با كتاب دا عفان كي ولد حديث هشام دا هشام حديث مي ولد چه أبو المقدام كنيه دا حديث عمر بن عبد العزيز حديث دا عمر بن عبد العزيز مبكي ولد قال هشام يلدي حدثني رجل ما تيبسلي حديث بيان كرده يقال له يحيى بن فلان چه هغتبا يحيى ابن فلان والكدا عن محمد بن كعب شي أغيد محمد بن كعب نقلي قال أغويلدي قلت لعفان ما عفان تويل إنهم يقولون دويواي هشام سمعه من محمد بن كعب هشام سما کړی دا محمد بن كعبنا يعني حديثي توريد له فقال نو عفان ويل إن مبتلي من قبل هذا الحديث يقينا أغماني امتحان شوي ده يا په مصیبت کې ورزيدلې ده من قبل هذا الحديث دغه حديث لوجنا يعني دغه حديث لوري ده په مصیبت کې ورزيدلې ده كان يقول هغه ویل حدثني يحيى عن محمد ما ته حديث بیان کړی ده يحيى چې هغه د محمد نقلي ثم ادعى بعد بذين ورست داسې دعوا وکړه انه سمعه من محمد چې د محمد نه حديث اوریدلې ده شرح د الفاظ د حدیث هغه داسې ده چې په حدیث کې داسې الفاظ رال حدیث عمر بن عبد العزيز په دې حدیثو کې چې ده دوه جایز دي یو دا چې مرفوع شي په تقدیر د هو سره او دویم دا چې منصوب شي نو به بدل د حدیث د هشام نه واقع شي في كتاب عفان حديث هشام حديث الته منصوب ده نو دا حدیث به هم منصوب شي او یا چې ده مفعول به واقع شي د فعل محذوفه اعني دفار اعني حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل هشام ویلی چې ماته یو سړی حدیث بیان کړی په دې سره دغه حدیث بیان کوي چې په کتاب د عفان کې لیدلو یعنی کم حدیث چې دغه حسن ابن علي لیدلو دغه حدیث بیان کوي هشام نه مراد هشام ابن زیاد الاموي د علماء ورته ضعیف ویلي دي او بیا چې عفان رحمه الله وایي چې ان مبتلي هشام د دې مقصد دا دی چې دا د همدې حدیث له وجې ضعیف شوی دی یعنی اول به یحیی په منځ کې واسطه کوو بیا ډایرکټ د محمد نه روایت نقل کړه خو لیکن شارحین ویلي چې دا خبره د ضعف دپاره کافي نه ده ځکه چې په کذب یې تصریح نشته او دا احتمال هم شته چې هشام د محمد نه سما کړي او بیا ترې هغه حدیث هېر شوي نو د یحیی په واسطې ترې روایت نقل کړی او بیرته چې کله ورته دغه د محمد د خولې حدیث وریاد شوی نو بغیر له واسطې ترې روایت نقل کړی خو د دې فن ماهرین او علماو د دغه جرح سره سره ځینې داسې قرائن موندلي دي چې له امله یې ورته ضعیف ویلي دي لکه څنګه چې دا خبره په المنهاج شرح د صحیح مسلم ابن الحجاج کې ده نو علما داسې احادیث ته مضطرب حدیث وایي امام مسلم رحمه الله بیا فرمای حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد
قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول ما ته حدیث بیان کړی د محمد چې غزوی د عبد الله غزوی د قحزاز دی. قال چې د محمد ویلی دی سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة ما د عبد الله چې زوی د عثمان غزوی د جبله دی دغه نه مې اورېدلی دي یقول چې ویل به قلت لعبد الله بن المبارك ما عبد الله بن المبارك ته ویل من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو دا سړی څوک دی چې تا ته حدیث عبد الله بن عمر نقل کړی دی یوم الفطر یوم الجوائز چې د واړه اختر ورځ دا د عطیو او د ډالۍ ورځ ده دا حدیث یې نقل کړی دی. قال نو هغه وویل سلیمان بن الحجاج سلیمان ابن الحجاج دی. انظر ما وضعت في يدك منه وګوره تا څه په خپل لاس کې د هغې نه ایښي دي. یعنې دغه روایت راوي سلیمان ابن الحجاج دی. د دې قول د الفاظو وضاحت داسې دی عبدان ابن عثمان ابن جبله د ده عبدان لقب او هر چې دا جمله ده حدیث عبد الله ابن عمرو یوم الفطر یوم الجوائز نو په دې سره دې حدیث ته اشاره کړې ده چې په هغې کې دي اذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. د حدیث معنی داسې ده وی کله چې د واړه اختر ورځ شي نو ملائک د لارو په سرونو کې ودرېږي او اواز کوي چې ای مسلمانانو سهار وختي لاړ شئ د خپل رب طرف ته چې هغه مهربان ذات دی امر کوي په خیر او ډېره بدله ورکوي په هغه تاسو ته امر کړی دی فصمتم واطعتم ربکم نو تاسو روژه ونیوله او د خپل رب اطاعت هم وکړه فاقبلوا جوائزکم نو خپلې جایزې او خپلې عطیې قبولې کوي. فاذا صلوا العیده بیا چې کله دوی د اختر منځو کې نو بیا یو کس اواز کوي د اسمان د طرف نه ارجعوا الى منازلکم راشدین تاسو وګرځئ خپلو کورونو ته سمه لار موندونکي فقد غفرت ذنوبکم کلها ما ستاسو ټول ګناهونه وبخل ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز او دغه ورځ ته د جایزو ورځ ویل کېږي د عطیو ورځو ته ویل کېږي. نو په حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي نو د دې حدیث په اړه پوښتنه دې کړله چې یعنې دا تا د چا نه نقل کړی دی نو هغه وایي چې د سلیمان ابن الحجاج نه مې نقل کړی دی. بیا چې وایي انظر ماذا وضعت في يدك منه دغه وضعت په فتحې د تا سره هم راغلی دی یعنې د مخاطب صیغه او په ضمیر سره هم راغلی دی وضعت دواړه جایز دي. صاحب د منهاج وایي وی په دې سره عبدالله بن المبارک د سلیمان بن الحجاج مدحه کړې ده خو ځینې نورو شارحینو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دا مقام د ذم دی د مدحې نه دی ځکه چې سوق د روایاتو د همدې دپاره شوی چې د ضعیفو راویانو څخه د روایت نه اجتناب وشي او د هغوی بدي بیان شي د هغوی توثیق پکې نه دی شوی. نو که چیرې دلته مدح مراد شي نو د سیاق او هم د مقصود خلاف راځي. د سلیمان بن الحجاج په اړه عقیلي ویلي دي الغالب على حديثه الوهم د ډېر احادیث په وهم بنا دي. زاهبي ویلي دي شیخ للدراوردي لا يعرف عداده في اهل الطائف دا د دراوردي شیخ چې په طائف والاو کې د ده شمارل معروف نه دي یعنې دا پته نشته چې دا د طائف والاو نه دی او که نه دی. امام مسلم رحمه الله بیا قال ابن قهزاز وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك ابن قهزاز ویلی دي ما د وهب بن زمعة نه اورېدلی دي چې حدیث ذکر کو د سفیان ابن عبد الملك نه قال چې هغه قال عبد الله ویلی دي عبد الله یعنی عبد الله بن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم ما روح ابن غطيف ولده چې صاحب الدم قدر الدرهم چې د یو درهم د وینې په اړه د حدیث نقلونکی دی وجلست الیه مجلسا او زه ورسره کېناستمه فجعلت استحیي من اصحابي نو زه شروع شومه چې ما حیا کوله د خپلو ملګرو نه ځان مې ځای پټو ان یروني جالسا هسې نه چې ما ویني ناس معه د هغه سره چې زه خو د هغې سره ناست یم دغه روح ابن غطیب سره
کره حدیثه د وجه د بد ګڼلو د حدیث د دنه، یعنی علماو د دنه د حدیث نقلول دا بد ګڼل، نو په دې وجه هم زه شرمېدلم، ما له حیا راتله. غطیفه په غین مضمومه سره دی، بیا پسې طوا مفتوحه ده، او دویم قول پکې داسې دی چې په ضاد سره دی، یعنی طوا په ځای ضاد راغلی، خو اولنی صحیح دی. دویم ته قاضي عیاض خطا ویلی دي. امام بخاري په خپل تاریخ کې ویلی دي هو منکر الحدیث، هغه منکر الحدیث دی. منکر الحدیث هغه ته وایي چې ضعیف پکې د ثقه خلاف کړی. صاحب الدم قدر الدرهم، په دې سره د روح تعریف هغه حدیث سره کوي چې د زهري نه نقل کړی دی، چې په هغه کې دي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. زهري د ابو سلمه نه نقل کوي چې هغې د ابو هریره رضی الله عنه ته رسوي چې مرفوع حدیث دی وي مونځ به راګرځول کېږي د یو درهم وینې نه، د یو درهم وینې نه، چې کله د انسان نه یو درهم په اندازه وینه وځي نو مونځ به ترې راګرځوي، یعنې اودس یې ماتېږي. دا حدیث بخاري په خپل تاریخ کې راوړی دی، خو باطل حدیث یې د محدثینو په نیز هیڅ اصل نه لري، نو دې راوي وی دغه حدیث را نقل کړی دی. کره حدیثه ای کراهیة له، یعنی دینه حدیث نقلول دا خلکو بد ګڼل، نو په دې وجه ما ځان داسې پټ پټ کوو. امام مسلم رحمه الله به فرمای حدثني ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال، ما ته حدیث بیان کړی دی ابن قهزاز چې هغه ما د وهب نه اورېدلی چې هغه به ویل عن سفيان، د سفیان نه به روایت نقلو، عن ابن المبارک چې هغه د ابن المبارک نه روایت نقل کړی دی، قال چې عبدالله ابن المبارک ویلی دی بقیة صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن اقبل وادبره. بقیه چې دی دا رښتینې ژبې والا دی، خو لیکن د هغه چا نه حدیث نقل کړی دی اقبل و ادبره چې مخکې وروسته به ته، یعنی د ثقه او د ضعیف راویانو تمیز بیا نه کوو، د هر چا نه بیا حدیث را نقلوو، یعنی استاذ یې صحیح نه دی. نو که بقیه په خپله صحیح هم وي، خو په دې باب کې احتیاط نه دی کړی، د ضعیف او د صحیح تمیز یې نه دی کړی، د هر چا نه نقل کړی دی. بیا وایي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال، مونږ ته حدیث بیان کړی دی قتیبه چې هغه زوی د سعید دی، هغه مونږ ته حدیث جریر بیان کړی دی، هغې د مغیره نه نقل کوي، هغې د شعبي نه نقل کوي. قال چې هغه ویلي دي شعبي حدثني الحارث الأعور الهمداني، ما ته حدیث بیان کړی دی حارث الاعور الهمداني، وکانه کذابا چې دا دروغجن و. همدانی په سکون د میم او وروسته دال دی، او شعبي په فتحه د شین سره دی، چې نوم یې عامر ابن شراحیل او یا ابن شرحبیل دی، خو اول فکې مشهور دی، یعنی عامر ابن شراحیل. شعبي شعب ته منصوب دی چې د همدان قبیلې یو کندی دی. شعبي رحمه الله د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د خلافت 6 کاله شوي و چې پیدا شوی دی، نوموړی ډېر لوی امام مفسر محدث فقیه او عبادت ګزار تیر شوی دی، او په علم کې ډېر مخکې و، مغازي او د علم په ډېرو ابوابو کې د دنه اخذ شوی دی. حسن ویلی دی کان الشعبي والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الاسلام بمكان. وی قسم په الله چې شعبي چې دی دا د ډېر علم خاوند، د ډېر صبر خاوند، او ډېر مخکې اسلام کې داخل شوی دی، او من الاسلام بمكان په اسلام کې یوه لویه مرتبه لري. حارث الاعور دینه څوک مراد دی؟ نو دا حارث ابن عبدالله مراد دی، او دویم قول لا دی چې نه حارث ابن عبید دی، یعنی پلار نوم یا عبدالله دی یا عبید دی، ابو زهیر الکوفي، چې علماو د ده په ضعف اتفاق کړی دی. د علي رضی الله عنه څخه ډېر روایتونه نقل کړي دي، خو کذاب راوي دی. امام مسلم رحمه الله بیا وایي حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال، بمونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو عامر چې خپل نوم یې عبدالله د پلار نوم یې براد الاشعري دی، هغه وایي چې مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو اسامه. دغه ابو عامر وایي چې مونږ ته ابو اسامه حدیث بیان کړی دی، هغې د مفضل نه نقلی، هغې د مغیره نه نقلی، چې هغه ویلی دی مغیره سمعت الشعبية، ما د شعبي نه واورېدل، یقول چې ویل به حدثني الحارث الاعور، ما ته حدیث بیان کړی د حارث الاعور،
وهو يشهد انه احد الكاذبين دغه شعبي په دې گواهی کوي چې دغه حارث الاعور یو د دروغجنان نه دی. برا د په دې حدیث کې چې د برا د لفظ راغی دا په با مفتوح او را مشدد سره دی، بیرسته الف بدال دی چې د دې راوی خپل نوم عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري الكوفي دی او دغه د نسب سلسله ده. ابو اسامه چې نوم حماد بن اسامه ابن يزيد القرشي مولاهم الكوفي دغه نوم دی او هم د نسب سلسله ده، یعنی خپل نوم حماد او د پلار نوم اسامه غزوی دی یزید قریشی دی مولاهم الكوفي دا معنی چې په کوفه کې اوسېدلی دی او د کوفې قوم آزاد کړی غلام دی، نو ځکه ورته نسبت کیږي. الحافظ الضابط المتقن العابد چې دا یو حافظ و د حدیثو ضابط و متقن او عبادت گزار و. مفضل چې دی د دې پلار نوم محلل و ابو عبد الرحمن السعدي، اسم کنیه ابو عبد الرحمن السعدي ده او د کوفې دا هم حافظ ضابط او متقن عابد و. مغیره چې دی دا ابن مقسم ابو هشام الضبي الكوفي دی، یعنی دا مقسم زوی دی، ابو هشام اسم کنیه ده الضبي الكوفي. د حدیث دا جمله چې وهو يشهد په دې کې ضمیر د فاعل شعبي ته راجع دی، یعنی شعبي دا گواهی کوله چې اعور یو له دروغجنانو څخه دی او قایل مغیره دی. دا خبره مغیره کړله خو لیکن ضمیر رافعه کې شعبي ته راجع دی. یا هم شعبي خپل ځان نه تعبیر په غیب صيغه سره کړی دی، نو قایل هم شعبي دی. امام مسلم رحمه الله به فرمای حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال مونږ ته حدیث بیان کړی دی قتیبه چې هغه زوی د سعید دی، هغه مونږ ته حدیث جریر بیان کړی دی، هغه د مغیره نه نقلی، هغه د ابراهیم نه. ابراهیم ویلی دی قال علقمه ویل قرأت القرآن في سنتين، ما قرآن په 2 کالو کې ولسته. فقال الحارث، نو حارث ویل حارث الاعور القرآن هين، قرآن خو ډیر اسان دی، الوحي اشد، خو وحي ډیر سخت دی، یعنی سنت سخت دی. القرآن هين والوحي اشد په دې کې په حارث رد کوي ځکه چې هغه د وحي او قرآن ترمنځ د خپل پلیت مذهب په اساس فرق کړی دی چې دا یې په غالي شیعتوب دلیل و، ځکه شیګان وایي چې نبی علیه السلام د وحي وصیت علی رضی الله عنه ته کړی دی او پټه وحي ورته شوي او په هغه غیبي خبرو پوه شوی چې نور څوک پې نه دي پوه شوي، نو په دې قول کې په حارث رد کوي. بیا امام مسلم رحمه الله فرمای وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني ابن يونس قال حدثنا زايدة عن الأعمش عن إبراهيم. ما ته حدیث بیان کړی د حجاج چې زوی د شاعر دی الشاعر، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د احمد. د احمد څوک دی؟ یعنی زوی د یونس، احمد ابن یونس. هغه موږ ته حدیث بیان کړی د زایده، هغه د اعمش نه نقلی، عن إبراهيم هغه د ابراهیم نه نقلی. ان الحارث قال چې حارث ویلی دی تعلمت القرآن في 3 سنين، ما قرآن په 3 کالو کې زده کړ، والوحي في 2 او احادیث مې په 2 کالو کې زده کړل. او قال یې داسې ویله الوحي في 3 سنين، وحي مې په 3 کالو کې زده کړ، والقرآن في 2 او قرآن په 2 کالو کې. امام مسلم رحمه الله دا روایت او مخکینی روایت د حارث په جرح کې ذکر کړی دی چې په تشیع کې غلو کړی وه، غالي شیو او کاذب و. قاضي عیاض وایي چې دا یې تر ټولو سپکه بیانه ده ځکه چې احتمال د صحیح معنا هم لري، ځکه ځینې علماو وحي په معنا د کتابت یعنی لیکلو او خط پیژندنې سره هم اخیستې چې دا معنا خطابي کړې ده، لکه عرب وایي اوحى ووحى اذا كتب، نو وحي دلته په معنا د لیکلو سره. نو د دې وجې په حارث باندې په دغه وینا کې ډېره نیوکه نشته، بلکې نیوکه په نورو اقوالو کې شوې چې هغه له دې سخت دي. بیا امام مسلم رحمه الله فرمای وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. بما حديث بيان کړی حجاج، هغه ما ته حدیث بیان کړی د احمد چې هغه زوی د یونس دی،
هغه موږ ته حدیث زائده بیان کړی دی. هغه د منصور او د مغیره نه نقلی عن ابراهیم چې هغوی د ابراهیم نه نقل کړی دی ان الحارث اتهم چې په حارث باندې تهمت لګېدلی و، یعنی حارث متهم دی نو روایت قبول نه دی. مغیره چې دی په دې حدیث کې چې مغیره لفظ راغلی دی دا عطف دی په منصور والمغیرته نو ځکه مجرور دی عن منصور والمغیرته. او بیا وایي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال موږ ته حدیث بیان کړی دی قتیبه چې هغه زوی د سعید دی. هغه موږ ته حدیث جریر بیان کړی دی، هغه د حمزه زیات څخه نقلی. هغه ویلی دی سمع مرة الحمداني من الحارث شيئا، مرة الحمداني د حارث نه څه شی واورېدل. فقال له نو ورته وویله دغه مرة اقعد بالباب، ته کښېنه په دې دروازه کې. نو قال دا راوي وایي فدخل مرة واخذ سيفه، مرة داخل شه او خپله توره راواخیسته. قال راوي وایي واحس الحارث بالشر، نو حارث څه شر باندې پوه شو چې لکه څه مسله شته دی. فذهب نو لاړ، یعنې وتښتېده. نو شاید چې څه حرکت باندې پوه شوي او یېرېدلی بس همداسې تښتېدلی دی. دلته په احسه کې دوه لغته دي، یو احسه بل حسه، خو افصح لغت احسه دی په معنا د علم او یقین سره راځي. خو فقها چې د حواس خمسه لپاره د حسه کلمه راوړي نو ډېر کم په دغه معنا راځي، یعنې د حواس خمسه لپاره استعمال به کمی، ډېری استعمال یې په قتل کې دی، یعنې حسه په معنا د قتله سره. قرآن کې الله تعالی فرمایي اذ تحسونهم باذنه، کله چې تاسو د کافران وژل او بېخکندي مو لکوله. بیا فرمایي وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال ما ته حدیث بیان کړی دی عبید الله چې دا زوی د سعید دی. هغه موږ ته حدیث عبدالرحمن بیان کړی دی. عبدالرحمن نه مراد څوک دی؟ یعنې زوی د مهدي. هغه موږ ته حدیث حماد ابن زید بیان کړی دی، هغه د ابن عون نه نقلی چې هغه ویلی دی قال لنا ابراهیم، موږ ته ابراهیم ویلی دی ایاکم والمغیرة ابن سعید، ځان وساتئ د مغیره چې زوی د سعید دی د هغې نه، و ابا عبدالرحیم او د ابو عبدالرحیم نه، فإنهما كذابان، ځکه دا دواړه دروغجن دي. مغیره ابن سعید امام نسائی په خپل کتاب الضعفاء کې وی هو کوفی دجال محرق بالنار زمن النخعي ادعى النبوة، وی دا د کوفې دی دجال دروغجن دی او د امام نخعي په زمانه کې په اور سره سیزل شوی، د دې د وجې نه چې د نبوت دعوی کړې وه. ابو عبدالرحیم دا یا شقیق الضبي کوفی دی، هغه قصه گو دی چې خلکو ته به قصې بیانولې، او یا هم سلمه ابن عبدالرحمن النخعي دی چې د دواړو اسم کنیه ابا عبدالرحیم و، که هر یو تی مراد شي دواړه ضعیف دي. بیا وایي حدثنا ابو کامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زید قال حدثنا عاصم قال یا موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو کامل الجحدري، هغه موږ ته حدیث حماد بیان کړی دی چې د حماد څوک دی؟ ابن زید دی، یعنې د زید زوی. هغه موږ ته حدیث بیان کړی دی عاصم وی كنا نأتي ابا عبدالرحمن السلمية، موږ به ابو عبدالرحمن السلمي ته راتلو، ونحن غلمة ایفاع، او موږ تنکي ځوانانو نوي ځوانانو، غلمه الکان ایفاع چې نوي بلوغ ته رسېدلي. فكان يقول لنا موږ ته به ویل لا تجالس القصاص غیر ابي الاحوص، تاسو قصه گو خلکو سره مه کښېنئ سوا د ابو الاحوص نه چې هغې سره کښېناستلی شئ. وإیاکم وشقیقا، او ځان وساتئ د شقیق نه. قال نوی وكان شقیق هذا، او دغه شقیق چې یرى رأي الخوارج، د خوارجو نظریه لرله، وليس بأبي وائل، او د دې نه مراد ابو وائل نه دی. ابو کامل الجحدري فتحه د جیم او په سکون د حا او فتحه د دال سره دی، چې نوم یې ابو کامل فضیل ابن حسین ابن طلحه البصري دی، د بصري علاقې دی. ابو سعید السمعاني ویلی دی دا منصوب دی جحدر ته چې د یو سړي نوم و. كنا نأتي ابا عبدالرحمن السلمي، ابا عبدالرحمن السلمي په ضمیر د سین سره دی چې نوم یې عبدالله ابن حبیب ابن ربیعه په ضمه د را په فتحه د با او په کسرې د یا مشدد سره دی چې په آخر کې ها ده.
یعنی ربیعتو دا د کوفی دی او تابعی دی. غلمتون چې په حدیث کې دا لفظ تیر شو دا جمع د غلام ده، اطلاق د پیدایش نه تر بلوغ زمانې پورې کیږي، یعنی په هغه لکانو باندې. او ایفع دا نوي ځوان ته وي. قاضي عیاض ویلی دي معناه بالغون، یعنی بالغان ته مراد دي. او ثعلبي وی اذا قارب البلوغ او بلغه يقال له يافع وقد ايفع وهو نادر. وی کله چې بلوغ ته نږدې شي یا ورسیږي نو ویل کېږي چې یافعن، هغې ته یافع ویل کېږي غزوان ته. او کله ناکله ایفع لفظ هم ته استعمالیږي، هو دا شاذ او نادر دی. ابو عبید ویلی دي ایفع الغلام اذا شارف الاحتلام ولم يحتلم، کله چې بلوغ ته نږدې شي خو احتلام یې لا نه شوی. دا اقوال قاضي عیاض را نقل کړي دي. خو مقصد یې دا دی چې ایفع نوي ځوان ته وي تنکي، چې یا بلوغ ته رسېدلی او یا ورته نږدې وي. قصاص په ضمې د قاب سره دی، جمع د قاصین ده، قصه ګو ته وایي. بیا چې په دې قول کې د شقیق د ناستې نه من راغلی ده، نو قاضي عیاض وی د دې نه مراد شقیق الضبي الکوفي القاص دی، قصه ګو دی. نسایي ضعیف کړی دی، اسم کنیه ابو عبدالرحیم دی، نو دې سره د ناستې نه من راغله. بیا امام مسلم رحمه الله په آخر کې وایي ولیس بابي وائل، یعنی دا کم شقیق سره چې د ناستې نه من راغلی ده دا شقیق ابن سلمه ابي وائل الاسدي نه دی، کم چې مشهور تابعی دی او د کبار التابعین نشمار دی. تعیین یې کړی دغه شقیق چې دا ګوره ابو وائل نه دی، ځکه د هغې نوم هم شقیق دی. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول. بل حدیث راوړي بیا موږ ته ابو غسان حدیث بیان کړی دی چې خپل نوم محمد د پلار نوم عمر الرازي دی. قال هغه سمعت جريرا يقول ما د جرير نه اورېدلي چې هغه به ویل لقيت جابر بن يزيد الجعفي، زه د جابر ابن يزيد الجعفي سره ملاو شم، فلم اكتب عنه نماتي لیکل ونه کړل، حدیث مې ته ونه لیک. كان يؤمن بالرجعة، هغه په رجعت ایمان لره، یعنی د شیګانو عقیده لرله. تفسیر د الفاظو داسې دی، غسان په فتحه د غین او په شد د سین سره دی، چې د محدثینو په کتابونو کې غسان غیر منصرف کارول شوی، او ابن فارس او نور لغویانو غسان منصرف او غیر منصرف دواړه ویلی دی. نو څوک چې نون اصل ګرځي هغه ورته منصرف وي، او چې زاید ګرځي هغه ورته غیر منصرف وایي. جابر ابن زید الجعفي په اړه چې ویلی دي كان يؤمن بالرجعة، په رجعت ایمان لره. دلته رجعت په فتحه د را سره دی، او کم رجعت چې د طلاق په اړه کارول کیږي نو هغه کې کسره د را او فتحه دواړه جایز دي. رجعت د شیګانو هغه عقیدې ته اشاره کوي چې وی امام غایب چې 12م امام دی هغه په آخر کې راوځي او یو انقلاب به راپورته کوي. تفصیل د دې عقیدې د هغوی په اساسي کتابونو کې داسې شوی وی مهدي قائم الزمان به راښکاره شي، په مکه کې به ورسره بیعت وشي، او بیا به د اهلسنه والجماعت جماعتونه ورانول شروع کړي، نو مسجد نبوي به هم وران کړي ځکه چې اهلسنه جوړ کړی دی. او بیا به اول شیخین ابوبکر او عمر را ژوندي کړي، هغوی به په یوې شنه ونه کې په دار وځړوي، او بیا به عایشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها هم را ژوندي کړي او انتقام به ترې واخلي. او بیا به د مسلمانانو امیران او د هغوی افراد را ژوندي کړي په شپږو ځلو سره چې 3000 پورې کسان به، او بیا به دغه ټول ووژني. بیا به نجب ته راشي، هلته به څلورو طرفونو ته آواز وکړي چې الی عباد الله، زما طرف ته راشئ ای د الله بندګانو. نو ټول شیګان د علي رضی الله عنه د زمانې نه نیولې تر دغه زمانې پورې د قبرونو نه به راوچت شي، چې د سرونو نه به خاوره څنډي او روان وي. په دوی به د جمادی الاول په میاشت کې الله تعالی یو باران هم کړی، نو غوښې او جسدونه به یې لږ راتازه شوي هم وي، شنه شوي به. نو بیا به دوی دغه مهدي د دنیا څلور اړخونو ته ولیږي، او هغه څوک به ووژني چې په زړه کې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما د خلافت د حقانیت خبرې، چې همدا معنا د دې حدیث نه هم مراد کوي چې په هغې کې دي یملأ الارض قسطا کما ملئت جورا، ځمکه به د عدل نه ډکوي لکه څنګه چې د ظلم نه ډکه شوې ده، نو دغه کار به کوي. نو دا معنا د رجعت د شیګانو په اصلي کتابونو کې ذکر ده، دغه عقیدې ته اشاره کوي چې دا د شیګانو د غالي شیګانو عقیده ده. قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث.
وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی حسن الحلواني، هغه مونږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی چې زوی د ادم دی، هغه مونږ ته مسعر حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته حدیث جابر ابن یزید بیان کړی دی قبل ان یحدث ما احدث، مخکې د هغه خبرونه چې را پیدا یې کړی، یعنی مخکې د بدعت د زمانې نه. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر. دا اوس بل روایت راوړي، ما ته حدیث بیان کړی د سلمة ابن شبیب، سلمة چې زوی د شبیب دی، هغه موږ ته حدیث حمیدي بیان کړی دی، هغه موږ ته حدیث سفیان بیان کړی دی چې هغه وایي كان الناس يحملون عن جابر، و خلق چې د جابر نه به احادیث نقلول قبل ان یظهر ما اظهر، مخکې یې دې نه چې ښکاره کړي هغه څه چې ښکاره کړل. فلما اظهر ما اظهر، هر کله چې راښکاره کړه هغه څه چې راښکاره کړه، اتهمه الناس فی حدیثه، نو خلکو په هغه باندې تهمت لګاو د حدیث په اړه، په حدیثو کې ورباندې تهمت لګاو. وترکه بعض الناس، او ځینو خلکو پرېښوده. فقیل له، نو ورته وویل شو وما اظهر، څه شی راښکاره کړي، څه نوې خبرې پیدا کړې وې؟ قال، نو هغه وویل الایمان بالرجعة، په رجعت ایمان لرل، یعنی د رجعت عقیده راښکاره کړې وه. په دې روایت کې د سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی چې مشهور امام تیر شوی دی، او حمیدی عبدالله ابن زبیر ابن عیسی ابن عبدالله ابن زبیر ابن عبیدالله ابن حمید ابو بکر القرشی الاسدی المکی مراد دی. نو دلته هم دغه راوي د عقیده د خرابوالي د وجې پرېښی دی چې عقیده خراب شوې ده، شیعه شوی دی. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة واخوه. دا بل روایت راوړي، موږ ته حدیث بیان کړی دی حسن الحلواني، هغه موږ ته حدیث ابو يحيى الحماني بیان کړی دی، حماني، هغه موږ ته حدیث قبیصه بیان کړی دی، واخوه او دغه ورور، انهما سمع الجراح ابن مليح، د دواړو د جراح ابن مليح نه اورېدلي، جراح چې زوی د مليح دی د هغې نه اورېدلي، یقولو چې هغه به ویل سمعت جابرا، ما د جابر نه اورېدلي، یقولو چې هغه به ویل عندي 70,000 حديث عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ما سره 80,000 حدیثونه دي چې په سند د ابو جعفر سره نقل لي چې هغې د نبي علیه السلام نقل کوي، كلها دا ټول روایتونه په دغه سند سره ما ته رارسېدلي. ابو يحيى الحماني په کسرې د حا سره دی چې نوم یې عبدالحمید ابن عبدالرحمن الکوفي دی، د همدان قبیلې یو کندي ته منصوب دی. جراح ابن ملیح په فتحې د میم او په کسرې د لام سره دی چې د وکیع پلار دی. دا جراح د محدثینو په نزد ضعیف دی، خو دلته په متابعاتو کې راوړی دی. عندي 70,000 حدیث عن ابي جعفر، ابو جعفر چې دی دا محمد بن علي بن حسین ابن علي ابن ابي طالب چې په باقر سره مشهور دی، او باقر ورته ځکه وایي چې بقر څیرولو او شکولو ته وایي، نو وایي چې ده هم علم سم څیرې کړی دی او را برسېره کړی دی، نو د علم حقیقت ته ځان رسولی دی، شیګان خپل امام ګڼي. خو ابو جعفر د نبي علیه السلام نه احادیث نه دي اورېدلې، بلکې دغه روایتونه د جابر الجعفي او دغه په څېر نورو شیګانو له موضوع روایتونو څخه دي، یعنی کوم روایتونه چې هغې ته منسوب دي نو داسې دروغ دي، د ځانه جوړ کړي دي. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول، ما ته حدیث بیان کړی د حجاج چې زوی د شاعر دی، حجاج ابن الشاعر، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د احمد ابن یونس، احمد چې زوی د یونس دی. قال هغه سمعت زهيرا، ما د زهير نه اورېدلي، یقول چې ویل به، قال جابر ویل لجابر، او سمعت جابرا، یا مې جابر نه اورېدلي، یقول چې ویل به ان عندي ل50,000 حديث، د ما سره 50,000 حدیثونه دي، ما حدثت منها بشيء، ما دا غینه هیڅ شی هم نه دی بیان کړی، یو حدیث مې هم نه دی بیان کړی، ټول مې د ځان سره ساتل دي. قال نو ثم حدث يوما بحديث، بیا یوه ورځ یو حدیث بیان کړ، فقال ویله هذا من 50,000، دا دغه 50,000 حدیثونه یو حدیث دی. وحدثني ابراهيم بن خالد اليشكري، بيوي ما ته حدیث بیان کړی دی ابراهيم چې زوی د خالد اليشكري دی. قال سمعت ابا الوليد يقول، هغوی ما د ابو الولید نه اورېدلي چې ویل به سمعت سلام ابن ابي مطيع يقول، ما د سلام چې زوی د ابي مطيع دی
هغې نه اورېدلي چې ویل به سمعت جابرا الجعفي يقول ما د جابر الجعفي نه اورېدلي چې ویل به عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سره 50,000 حدیثونه دي چې د نبی علیه السلام نقل دي ټول. سمعت ابو الولید نوم هشام ابن عبد الملك الطیالسی دی او سلام په تشدید د لام سره دی سلام او د ابي مطيع نوم سعد دی. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. دا بل روایت راوړي ما ته حدیث بیان کړی د سلمه چې زوی د شبیب دی هغه موږ ته حدیث حمیدي بیان کړی دی هغه موږ ته حدیث سفیان بیان کړی دی چې هغه سمعت رجلا سأل جابرا ما د یو سړي نه واورېدل چې د جابر نه تپوس وکړ عن قوله عز وجل د الله تعالی د دې وینا په اړه چې فرمایي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. زبا هميشه يم په دې ځمکه کې حتى يأذن لي أبي تر دې چې ما ته اجازه وکړي زما پلار او يحكم الله لي یا الله تعالی زما دپاره فیصله وکړي وهو خير الحاكمين او دغه الله تعالی تر ټولو غوره فیصله کوونکی دی. نو فقال جابر ویل لم يجئ تأويل هذه د دې آیت معنا نه ده موجود شوی اوسه پورې معنا نه ده راغلې. قال سفيان وكذب سفيان ویل دي چې د دروغ ویل دي په دغه خبره کې. فقلنا لسفيان وی منګه سفيان ته ویل او ما اراده بهذا په دې سره څه اراده کړې وه چې د دې آیات معنا اوسه پورې نه ده موجود شوی. نو فقال سفيان ویل ان الرافضه تقول روافض وای ان عليا في السحاب علي چې دی دا په اوریز کې دی فلا نخرج مع من خرج من ولده من بنوزو دغه چا سره چې د هغې د اولاد نه راوځي حتی ینادي مناد من السماء تر دې چې یو اواز وکړي اواز کوونکی د اسمان د طرف نه یرید علیا انه ینادي مراد یې علي دی چې هغه به د اواز کوي او وایي به اخرجوا مع فلان تاسو وځئ د پلانکي سره. یقول جابر نو وی جابر وی فذا تأویل هذه الآیه همدغه د دې آیت مقصد دی همدای معنا ده چې اوسه پورې نه ده موجود شوی. وكذب خو دروغ ویلي په دغه تأویل کې دغه معنی نه ده. كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم دا د یوسف علیه السلام د ورونو په باره کې د آیت نازل شوی دی. بیا وایي وحدثنا سلامة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال بیا موږ ته سلامه حدیث بیان کړی دی هغه موږ ته حمیدي حدیث بیان کړی دی هغه سفیان موږ ته حدیث بیان کړی دی چې هغه ویلي دي سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما د جابر نه اورېدلي چې 10,000 پورې حدیثونه بیانول. ما استحل ان اذكر منها شيئا زه حلال نه ګڼم چې د هغې نه هیڅ شی ذکر کړم یعنې یو حدیث را نقلول هم حلال نه ګڼم. وان لي كذا وكذا او زما دپاره دی دومره څه شي یعنې که ماله څوک دا ټوله دنیا هم راکوي نو زه د دغه حدیث را نقلول حلال نه ګڼم. وقال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال امام مسلم رحمه الله فرمای ما د ابو غسان اوریدلی دي چې محمد بن عمر الرازي نومیو قال چې د محمد بن عمر الرازي ویلی دي سألت جرير بن عبد الحميد ما د جرير نه تپوس وکړو هغه جرير چې زوی د عبد الحمید دی یعنې پلار نوم یې عبد الحمید دی. فقلت نو ما ورته ویل الحارث بن حصيرة لقيته د حارث ابن حصيره سره ته مخامخ شوی؟ قال هغه ویل نعم او زه سره مخامخ شوی. شیخ طویل السکوت دا یو شیخ و چې ډېر چوپ به پاتې کېده یصر على امر عظیم او ټینګار به کوو په یو لویه خبره باندې. د امر عظیم نه مراده د رجعت عقیده ده چې د رجعت عقیده به یې لرله په هغې باندې ایمان لره او دغه شان د اهل بیتو په اړه غلو کوله او خاص کر په هغه مسایلو کې غلو کړې ده چې د صحابو ترمنځ را پیدا شوي وو کوم اختلافات چې را پیدا شوي وو د هغې په اړه به یې غلو کوله. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال حدیث بیان کړی ده ما ته احمد چې هغه زوی د ابراهیم الدورقي دی هغه ما ته حدیث بیان کړی دی عبدالرحمن چې زوی د مهدي دی عن حماد بن زيد هغه د حماد چې زوی د زید دی هغې نه نقلوي قال چې هغه ویلي دي وذكر أيوب يوما رجلا أيوب یو ورځ یو سړی رایاد که فقال نو ویل لم يكن بمستقيم اللسان دا د روغ ژبې والا نه
وذكر آخر فقال او بل سړی رايات کړو ویل هو يزيد في الرقم هغه په نرخ کې زیادت کوو زیاتوالی به کوو. رقم نه مراد د جامو ریټونه دي چې د پاسه به لیکلي نو دا کنایه ده د دروغو نه. دغه تاجر سره ورله تشبیه ورکړې ده چې په نرخونو کې زیاتوالی کوي او دروغ وي خلک په سودا ورتیزوي نو ده به هم په احادیثو کې دروغ ویله. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال امام مسلم رحمه الله فرمای ما ته حدیث بیان کړی دی حجاج ابن الشاعر چې زوی د شاعر دی. هغوی موږ ته حدیث بیان کړی دی سلیمان چې زوی د حرب دی. هغوی موږ ته حدیث بیان کړی دی حماد چې زوی د زید دی. قال هغوی قال ایوب ویلی ایوبه ان لی جارا زما یو ګاونډي ثم ذکر من فضله د هغې فضیلت یې یاد کړ چې داسې غوره سړی و. ولو شهد عندي على تمرتين که چېرته زما په خوا کې په 2 کجورو ګواهي وکړي ما رأیت شهادته جائزه زه د ده ګواهي جایز نه ګڼم. یعنې د اعتماد وړ نه دی په خبرو کې ورباندې اعتماد نشي کېدلی ګواهي قبوله نه ده نو حدیث به څنګه قبول شي. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال محمد بن رافع ما ته حدیث بیان کړی دی او حجاج بن الشاعر د دواړو ویلي دي. حدثنا عبد الرزاق قال موږ ته حدیث بیان کړی دی عبد الرزاق چې هغه ویلي دي. قال معمر ویلي دي معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم ما نه دی لیدلی ایوب چې غیبت یې کړی د هیچ چا سوا د عبدالکریم نه چې د عبدالکریم غیبت یې کړی دی. یعنی ابا امیه عبدالکریم نه مراد څوک دی ابو امیه. فإنه ذكره هغه دا رایات که فقال ویله رحمه الله الله دې په رحم وکړي كان غیر ثقة دا ثقه نه و د اعتماد وړ نه و. لقد سألني عن حديث عكرمة ما نه د عکرمه د یو حدیث په اړه پوښتنه وکړه ثم قال به ویل سمعت عكرمة ما د عکرمه نه اورېدلي. مقصد دا دی چې اولې ما نه تپوس وکړه د عکرمه د حدیث په اړه او بیا خپله سما ثابت کړه چې ګوره ما هم د عکرمه نه اورېدل کړي دي نو د اعتماد وړ نه دی ځکه چې یو طرف ته تپوس کوي بل طرف ته خپله سما ثابتوي نو معلومه شوه چې دا دروغ وایي. د عبدالکریم نه مراد څوک دی دا عبدالکریم ابن ابي المخارق المعلم البصري دی. علماو ته ضعیف ویلي دي